قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. کله چې دوی ته وویل شي چې الله څه نازل کړی دی هغه باندې ایمان راوړی نو دوی وایي مونږ خو صرف په هغه څه باندې ایمان راوړو چې هغه په مونږ یعنی د اسرائیل په نسل باندې نازل شوی دی. دا غین علاوه چې سره غلي دي دا غي د منلو نه هغه انکار کوي حالکه هغه حق دی او دا هغه تعلیم تصدیق او تایید کوي کوم چې دا غوي سره د مخ کې نه موجود وو. ډېر خدا دوی ته وایا چې تاسو په هغه تعلیم باندې ایمان وی کوم چې تاسو سره غلي وو د دین مخ کې مو د الله هغه پیغمبران کوم چې په خپل په بنی اسرائیل کې پیدا شوی وو ولی قتل ول. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تاسو ته موسی علیہ السلام د څنګه روخانه نه پسر راغې بیا هم تاسو داس ظالمان وای چې داغه د تلو سره مو دغه د بچی عبادت شروع کړو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بیا لګشان هغه محکمه وعده آیات کړي چې تور مستاسو د پاسه اوچت کړي وو او واده مدرنه اغستلی وا. مونږ درته ویلی وو چې کم هدایات مونږ درلیګو داغه په سختۍ سره پابندي کوي او په غوګونی واوري ستاسو مشرانو وویل مونږه واوریدل خو منوي نه او داغوی د کفر دا حال وو چې داغوی په زړونو کې د غوا د بچی مینه ناستوا. ورته وایا کچری تاسو مؤمنان یې نو دا خو عجیب ایمان دی چې تاسو ته د داسې خرابو کارونو حکم درکوي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دوی ته وایا کچری واقعي د الله په نزد د اخرت کور د ټولو انسانانو نه علاوه خالص تاسو د پاروي نو بیا تاسو لا پکار دي چې د مرګ ارزو وکړئ چې تاسو په خپل خیال کې رښتینی یې. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. یقین وکړئ چې دوی به هیڅ کله د دې ارزو ونکړي په دې وجہ چې دوی په خپل لاسونو کومه ګټه حالته ځانته لګلې ده هغه دوی د دې نه منع کوي چې حالته د تلو ارزو وکړي. الله د دې ظالمانو د حال نه خبر دی. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. تو به وویني چې دوی د ټولو خلکو نه زیات په ژوند مین دي تر دې پورې چې په دې معاملې کې د مشرکانو نه هم زیات حریصان دي. د دوی هر یو سړی دا غواړي چې زر کاله ژوند دی حالکه دا اوږد عمر خو دوی د عذاب نه سلري نشوړلې. هر څنګه عملونه چې دوی کوي
الله غویني. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دوی ته وایا چې څوک د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی ساتي هغه ته دی معلومه وي چې جبرئیل علیه السلام د الله په حکم سره دا قران ستا په ځلو باندې نازل کړي دی چې د مخکینو کتابونو تصدیق کوي او تایید کوي او د مؤمنانو د پاره د هدایت او د کامیابی زیری دی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. کچری د جبرائیل سره د دوی د دشمنی دا وجوي نو ورته وایا چې څوک د الله او داغه د فرښتو او داغه د رسولانو او د جبرئیل او د میکائیل دشمنان دي الله دا دغه کافرانو دشمن دي. ولقد انزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. مونږ ته داسې آیاتونه نازل کړي دي چې حق صفا صفا ظاهرون کې دي. هغه باندې د عمل کولونه هغه خلک انکار کوي چې هغوی فاسقان دي. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. ولی همیشه داسې ندي شوی چې کله هغوی یو وعده کړی دا پاوی کې یوې ډلې ضرور هېره کړی دا حالکه اکثر خو پکې داسې دي چې په اختیار سره د ځینې ایمان نه دراوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او چې کله دوی ته د الله د طرفنا یو رسول سره د داسې کتاب راغی چې هغه د دوی د کتاب تصدیق کوونکی دی نو په دې اهل کتابو کې یوې ډلې د الله کتاب شاته داسې غورځوو لکه چې هغوی هډو سپوهیږي نه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او په هغه سيزونو پسې ورپسې شو چې شیطانانو با د سليمان عليه السلام د بادشاہي په نوم پیش کولو حالکه سليمان عليه السلام هیڅ کفر نه دی کړی. کفر خو هغه شیطانانو کوو چې خلکو ته به د جادو تعلیم خودلو او هغوی په هغه سیس پسې ورپسې شو چې په بابل کې په دوو فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل کړي شوی وو. حالکه هغوی یعنی فرښتو
چې به کله چاته داغه تعلیم ورکولو نو اول به ورته صفا وویل چې ګورا مونږه صرف یو ازمیخت یو تو کفر کې اخته نشي بیا به هم د خلکو داغوی نه هغه سیز د کول چې په هغه سره د خاون او دغه د خزي په منځ کې جدای راولي ظاهر خبره ده چې په دې ذریعہ هغه د خدای د حکم نه بغیر هیڅ ته ضرر نشو رسولې خو سره د دیبا هغه داسې سیز عزت کولو چې په خپل با داغوی د لپاره فائدہ ورکونکې نه بلکې نقصان ورکونکې وو او هغه ته دا معلومه وا چې څوک د دې سیس خریدار شو نو دا غوي د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته څومره خراب سامان وو چې داغه په بدل کې هغه خپل ځانونه خرڅ کړل افسوس چې هغه ته معلوم وي دا بد انجام ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون او کچری هغوی ایمان او تقوا اختیار کړی وي نو د الله په دربار کې چې داغه کوم بدله ملاوي دله هغه د هغوی د پاره ډیره بهتره وا افسوس چې هغوی خبر وي د دې ښه انجام نه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم اے مومنانو راینا موایای بلکې انظرنا وایای او خبره په توجه سره اورئ دا کافران خو د دردناک عذاب مستحق ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم کوم خلکو چې د حق نه انکار کړي دي کو هغه اهل کتاب دي او کو مشرکان دي هغه هیڅ کله دا نه خوي چې تاسو د رب تر طرف نه په تاسو باندې څه خیر نازل شي خو الله چې څوک غواړي هغه د خپل رحمت لپاره خاص کوي او هغه د یو لوی فضل خاوند دی ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير مونږ چې خپل کم آیاتونه منسوخ کوو یا د خلکو نه هېرو نو داغه پځه داغه نه بهتر یا کم نه کم داغه پشان آیاتونه راوړو آیا تا ته معلومه نه ده چې الله په هر څه قدرت لري الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولی تا ته پته نشته چې د ځمکې او د اسمانونو بادشاہي د الله ده او داغه بغیر بل هیڅوک ستاسو خبر اغستونکې او ستاسو مدد کوونکې نشته ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل آیا تاسو د خپل رسولنا هغه شانته پوښتنه کول غواړئ لکه څنګه چې د دین مخکې د موسی علی السلام نشوي وو حالکه چې د ایمان لار د کفر په لار بدل کړه هغه د صحیح لارینه بیلاری شو ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير په اهل کتابو کې ډېر خلک دا غواړي
چې په څه طریقې تاسو د ایمان نه کفر ته واپس راوړی اگر چې حق هغه تخکاره شوه دی خو د خپل نفس دا حسد د وجنا هغه تاسو د پاره دا غواړي د دې په جواب کې تاسو تر هغه پوري د معافی او د چشم پوشینا کار واخلئ چې الله خپل فیصله په خپل جاری کړي یقین لرئ چې الله په هر څه باندې قدرت لري وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ منځ قائموي او زکات ورکوي تاسو چې د آخرت د پاره کوم نیکی ځان لا مخکې لګي هغه به د الله سره بیا مومای تاسو چې څه کوي هغه د الله په نظر کې دي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين دوی وایي چې هیڅوک په جنت ته نځي تر څو چې هغه يهودي نوي یا د عیسایانو د خیال مطابق عیسائی نوي دا د دوی ارزوګانی دي دوی ته وایا چې خپل دلیل پیش کړي چې تاسو په خپل داوا کې رښتینی یې فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاصل کې نتاسو خاص خلک او نبل سو حق داده چې چا خپل ځان د الله فرمان ته اسوارو او عملاً پنه کلا روان شو نو داغه د پاره د دې اجر داغه د رب سره دی او د داس خلکو د پاره نه د سیری او نه د غم موقشته وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يهوديان وایي چې د عیسایانو سره هیڅ نشته عیسایان وایي چې د يهوديانو سره هیڅ نشته حالکه دوه کتاب لولي او دا قسم داوي هغه خلک هم کوي چې دا غوي سره د کتاب علم نشته دا په کومو اختلافو کې چې دوی اخته دي د دې فیصله به الله د قیامت پر ورځ کوي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم او د هغه سړی نه بزیات ظالم څوک وي چې د الله په عبادت خانو کې د الله د نوم یادولونه خلق منی کوي او داغه پورانولو پسې لګېدلی وي داسې خلق د دې قابل نه دي چې په دې عبادت خانو کې قدم کېږدي او کچري حالت لار هم شي نو چې یې ورسره وي د دې د پاره په دنیا کې شرمندګي ده او په آخرت کې لوی عذاب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم مشرق او مغرب ټول د الله دی کم طرف ته چې تاسو مخ ګرځوي نو هم هغه طرف ته د الله مخ دی الله ډېر فراخي والده او په هر څه پوهي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه
بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. د دوی وینا دا چې الله ځان لا زوی نیولې دی، الله پاک دی. د دې خبرونه اصل حقیقت دا دی چې پزمکا او اسمانونو کې سدي هغه ټول د الله دی، ټول داغه فرمان منونکي دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هغه د اسمانونو او د ځمکې پیدا کوونکی دی. د کمی خبرې چې هغه فیصله کوي نو داغه د پاره بس هم دا حکم کوي چې شه او هغه وشي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ناپوهان وایي چې الله په خپل زمونږ سره خبري ولی نه کوي یا یو نخه ولی مونږ ته ناراضي. دارنګ خبري با د دوی نه مخکینی خلکو هم کوله. د دې ټولو مخکینی رست گمراهانو سوچ فکر یو شان دی. د یقین والو د پاره خو مونږه نخي صفا صفا بیان کړی دي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. د دین لوی نخبا بل سوي چې مونږ ته د حق علم سره زیره ورکونکې او يرونکې اولېګلې. اوس چې کوم خلکو ځان د دوزخ سره تړلې دي داغوی د طرف نه ته زموار نه او نه بستانه داغوی په باره کې تپوس کیږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يهوديان او عیسایان با ستانه تر هغه پوری راضی نشي تر سوچې ته داغوی په طریقه روان نشي. صفا ورته وایا چې لار خو بس هم هغه دا کوم چې الله خو دلیدا. کم علم چې تا تراغله دي کچری تا داغین رستو داغوی دا خواهشاتو پیروي وکړه نو ستا د پاره هیڅ یو دوست یا مددگار داسې نشته چې تا د الله نه بچ کړي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کوم خلکو ته چې مونږه کتاب ورکړی دی هغه سیوای لکه څنګه چې داغه د وینا حق دی هغه په دې قران باندې د زړه په صدق سره ایمان راوړي او چا چې د دې سره د کفر طریقې اختیار کړه هغه په اصل کې نقصان مندونکي دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بني اسرائیلو یاد کړئ زما هغه نعمت چې ما پتا سو باندې کړې وو او بلدا چې ما د دنیا په ټولو قومونو باندې تاسو غوړه کړی وای. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. او د هغه ورځې نه ویریږي چې څوک به د هیڅ په کار ناراضي نه به د چانه فدیه قبلې دي شي نه به سفارش چاته فائدہ ورکوي نه به مجرمانو ته سم مدد ورسېدي شي.
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یاد کړئ کله چې ابراهیم علیه السلام خپل رب په یو څو خبرو کې وازمیلو او هغه په هغه ټولو کې پوره وختو نو الله ورته وویل زتا د ټول خلکو د پاره پېښوا جوړوم. ابراهیم علیه السلام عرض وکړو آیا دا وعده زما د اولاد سره هم ده؟ الله جواب ورکړو زما وعده د ظالمانو سره تعلق نه لري. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. او دا یاد کړئ چې مونږه دا کور یعنی کعبه د خلکو د پاره مرکز او د امن ځای ګرځولې دی او خلکو ته مو دا حکم ورکړی وو چې ابراهیم علیه السلام په کم ځای کې د عبادت لپاره ودرېږي د هغه ځای نه مستقل د مونږ ځای جوړ کړی او ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته مو دا تاکید کړی وو چې زما دا کور د طواف کوونکو اعتکاف کوونکو د رکوع او سجدې کوونکو د پاره پاک ساتي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. او دا یاد کړئ چې ابراهیم علیه السلام دعا وکړه اے زما ربا د دې خار نه د امن خار جوړ کړه او د دې په اوسیدونکو کې چې څوک الله او آخرت مني هغه ته هر قسم میوه ورکړه. په جواب کې ورته دغه رب او فرمایل او چې څوک نه مني هغه له به هم د دنیا د ژوند یو څوره سامان ورکم خو اخر به د جهنم عذاب ترا کاغم او هغه د ټولو نه خراب زید. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او یاد کړئ کله چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د دې کور دیوالونو چتول نو دعا به کوله اے زمونږ ربا زمونږ د طرفنا دا خدمت قبول کړه ته دا هر چا خبري اوریدونکې او په هر څه پوهیدونکې یې. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ربا مونږ دواړه خپل فرمانبردار حکم منون کی جوړ کړه زمونږ د نسل نه یو داسې قوم را پورته کړه چې ستا حکم منون کی مسلمانان وي مونږ ته د خپل عبادت طریقې او خیا زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړه ته ډېر معاف کونکي رحم کونکي یې. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. او اے ربا
په دې خلکو کې د دې خپل قوم نه یو داسې رسول راپور تکړه چې هغوی ته ستا آیاتونه واوروي، هغوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي او داغوی ژوند پاک او صفا کړي. ته غالب یې او د حکمت خاوند یې. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اوس څوک دی چې د ابراهیم علی السلام د طریقې نه نفرت وکړي، چا چې په خپل ځان په بیوقفتیا او جهالت کې اخته کړی وي، داغه بغیر بل څوک دا حرکت کولی شي؟ ابراهیم علی السلام خو هغه سړی دی چې مونږ په دنیا کې د خپل کار لپاره غوړه کړی وو او په آخرت کې به هغه په صالحانو کې شمارل کیږي. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. دا غوی حال داوو چې کله ورته خپل رب ویل چې مسلمان شه، نو زری ویل چې زدا کائناتو د مالک مسلمان شوم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هغه خپل اولاد ته هم په دې طریقه باندې د تللو هدایت کړي وو او هم د دې وصیت یعقوب علی السلام خپل اولاد ته کړي وو. هغه ورته ویلی وو چې زما بچو الله تاسو د پاره دا دین غوړه کړی دی، نو د مرګ پوری مسلمانان اوسېږئ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نو آیا تاسو په هغه وخت کې موجود وای چې کله یعقوب علی السلام د دې دنیا نه رخصتې دلو؟ هغه د مرګ په وخت کې د خپل زامنو نه تاسو کړو چې بچو زمانه رستبا تاسو د چا بندگی کوئ؟ هغه ټول په جواب کې وویل چې مونږ به د هغه یو خدای بندگی کوو کم چې ستا او ستا د مشرانو د ابراهیم علی السلام، د اسماعیل علی السلام او د اسحاق علی السلام خدای وو، او مونږه خاص هم داغه مسلمانان یو. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغه خلق وو چې تیر شو، سچ هغه ګټلې دي هغه داغوی د پاره دي، او سچ تاسو ګټای هغه بس تاسو د پاره وي. تاسو نه با دا تاسو نه کیږي چې هغه یې سکول. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يهوديان وایي چې يهوديان شي نو صحیح لار به بیا مومئ. عیسایان وایي چې عیسایان شي نو هدایت بدلته نصیب شي. دوی ته وایا چې نه، هر څه پرېږدئ، یو د ابراهیم علیه السلام طریقه، او ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه نه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اے مسلمانانو اوایي چې مونږه ایمان راوړې دي په الله باندې او په هغه هدایت باندې چې مونږ ته نازل شوی دی او چې ابراهیم علی السلام، اسماعیل علی السلام، اسحاق علی السلام، یعقوب علی السلام او د یعقوب علی السلام اولاد ته نازل شوی وو او چې موسی علی السلام او عیسی علی السلام او نور ټول پیغمبرانو ته د خپل رب د طرفنا ورکړی شوی وو. مونږ دا غوي په مینس کې هیڅ فرق نه کوو او مونږه د الله مسلمانان یو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نو کچری دوی ایمان راوړو لکه څنګه چې تاسو ایمان راوړې دي نو په هدایت باندې دي او کچری د دینه مخ واړو نو صفه خبره ده چې هغه په ضد کې پراته دي. نو اطمینان لرئ چې دا غوي په مقابله کې الله ستاسو د حمایت لپاره کافی دی. هغه هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اوایا د الله پاک رنگ اختیار کړئ داغه د رنگ نه با بل خرنګ د چاوي او مونږه داغه بندگی کوونکیو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې آیا تاسو د خدای په باره کې زمون سره جګړه کوئ حالکه هغه زمونږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی. زمونږ عملونه زمونږ د پاره دي او ستاسو عملونه ستاسو د پاره دي او مونږه الله لرا خپل بندگی خالصه کړی ده. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا تاسو دا وایي چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام اولاد ټول يهوديان یا عیسایان وو. ورته وایا چې تاسو زیات علم لرئ که الله؟ داغه سړی نه با بل زیات ظالم څوک وي چې داغه په ذمہ د الله د طرفنا یو گواهی وي د هغه پټکړي. تاسو د کارون نه الله سنا خبره خو نه دی. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغه څه خلق وو چې تیر شو داوی ګټه داوی د پاره وا او ستاسو ګټه ستاسو د پاره ده. ستاسو نه با داوی د عملونو په باره کې تپوس نکېږي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ناپوه خلق با ضرور داوایی چې دا په دوی سو شو اول چې کمی قبله ته منسکو دا غینه یک دم واوریدل. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې مشرق او مغرب ټول داغه دي
د الله چې چاته خوخوي هغه ته نیغ لار ښیي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. او دغه شان خمونګه ستاسو یو امت وس جوړ کړي دي د پاره د دې چې تاسو د دنیا په خلکو باندې گواهان شئ او رسول په تاسو باندې گواه شي. اول چې تاسو کم طرف ته مخ کوو هغه خو مونږ صرف د دې معلومولو د پاره قبل مقرر کړی و چې څوک پر رسول پسیزي او څوک واپس پشازي. دا کار خو ډیر سخت خو د هغه خلکو د پاره هیڅ سخت نه و چاته چې الله هدایت نصیب کړي وو. الله وا ستاسو دا ایمان هرگز نه ضایع کوي. یقین وکړئ چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربانه او رحم کون کې دي. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اے نبی صلی الله علیه وسلم اسمان تا بار بار ستا مخ ګرځول مونږ وینو نو مونږه تا هغه قبله ته ګرځو کوم چې ستا خوخه ده. مسجد حرام طرف ته مخ وګرځوا. اوس چې هر چاته تاسو یې نو هم دغه مسجد حرام طرف ته په مانځي کې مخونه ګرځوي. کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی وو هغه خپو هیږي چې د قبله د بدلیولو دا حکم دا غوی د خپل رب د طرف نه دی او حق دی. خود دې باوجود چې هغه سکوي الله داغه نه خبره نه دی. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. کته دې اهل کتاب ته هر څنګه نه خراوړي خو ممکن نه ده چې دوی ستاده قبله پیروي وکړي او نه ستاده پاره دا ممکن ده چې ته د دوی د قبله پیروي وکړي او په دوی کې یو ډله هم د بل ډلې د قبله پیروي کولو ته تیار نه ده او کم علم چې تا تراغله دي دا غینه ورستو کو چریتا د دوی د خواهشاتو پیروي وکړه نو دا یقیني ده چې تبا په ظالمانو کې شمار شي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغه دازې چې قبله تر جوړ کړی شوی دا داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاد پیژني خو په هغه کې یو ډله سره د پوهي قصدن حق پټوي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
دا بالکل یو حق امر دی ستا د رب د طرفنا نو د دې په حقلا ته هرگز په شک کې مپریوځه ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير د هر چا د پاره یو طرف دی چې هغه طرف ته مخ ګرځوي نو تاسو نیکي طرف ته د یو بل نه مخ کېږئ هر چرته چې یې تاسو الله به تاسو ټول بیا مومي او رب مولي داغه د قدرت نه هیڅ بهر نه دی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون او تشي د کم زینا تیریږي هم داغه زینا خپل مخ د مانځ په وخت کې مسجد حرام ته وګرځوا ځکه چې دا ستاسو د رب حق فیصله ده او الله ستاسو د عملونو نه خبره نه دی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون او د هر زینه چې تیریږي ته نو خپل مخ مسجد حرام ته ګرځوا او هر چرته چې یې تاسو نو مسجد حرام ته مخونه ګرځوي او مونږ کوي د پاره د دې چې د خلکو سره تاسو خلاف سه حجت یا اعتراض نوي هو د دینه چې څوک ظالمان دي داغوی جبا به هیڅ حال کې نه بنديږي خو تاسو داغوی نه مې یریږئ بلکې زمانه یریږئ او د پاره د دې چې زه پتا سو باندې خپل نعمت پوره کړم او په دې امید چې زما د دې حکم په منلو سره به تاسو هغه سي د کامیابی لار بیا مومئ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لکه څنګه چې تاسو ته په دې سره کامیابی نصیب شوه چې مونږه په تاسو کې پخپله ستاسو نه یو رسول راولېګو چې تاسو ته زمون آیاتونه وروي ستاسو ژوند پاکوي او تاسو ته د کتاب او د حکمت تعلیم درکوي او تاسو ته هغه خبرې خي چې تاسو ته معلومي نه وي فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نو تاسو ما یاد ساتئ زب تاسو یاد ساتم او زما شکر وباسئ د نعمتونو ناشکری مکوئ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي په صبر او په مانځ سره مدد وغواړي الله د صبر کوونکو سره دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون او کم خلک چې د الله په لار کې قتل کړي شي هغه ته مړ موایي بلکې هغه په حقیقت کې ژوند دي خو تاسو داغوی په ژوند نه پوهیږئ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. او مونږ په تاسو باندې یرا لوګا دمال او د سر نقصان او په آمدنو کې کمی ضرور راولو او تاسو به ازمو په داسې حالاتو کې چې څوک صبر وکړي او چې کله پرې څه مصیبت راشي نو وایي چې مونږه د الله یو او هم الله ته واپس تلونکیو. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نو هغوی ته د خوشحالۍ زیری ورکړه، پاغوی باندې با د خپل رب د طرفنا ډېر مهربانيانی وي. د الله د رحمت په سوري کې بوي او هم دغه خلک په نیغ لار روان دي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بشکا صفا او مروه د الله د نخو ندی، نو څوک چې د بیت الله حج یا عمره کوي نو داغه د پاره داسې د ګناه خبره نه ده چې د دې دوانو غونډو په منځ کې صحیح وکړي، او څوک چې په خپل رضا سره د خیر سکار وکړي هغه د الله په علم کې دی او الله داغه قدر کوونکی دی. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کم خلق چې زمونږ را لېږل شوي روخانه تعلیمات او هدایات پټوي په دا حال کې چې هغه مونږه د ټولو د لار خودنې د پاره په خپل کتاب کې بیان کړی دي. یقین وکړئ چې الله هم پاغوی باندې لعنت وای او ټول لعنت کوونکي هم پاغوی باندې لعنت لګي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البته چې کم خلک د دې کارنا منشول او د خپل عمل اصلاح وکړه او چې صحیح پټول هغه ښکارا بیان کړل نو زبا هغه معاف کړم او زه ډیر معاف کوونکې رحم کوونکې يم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. کوم خلکو چې د کفر عمل اختیار کړو او هم د کفر په حالت کې مړشول نو په هغه باندې د الله د فرښتو او د ټول خلکو لعنت دی. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. د لعنت په دې حالت کې با هغه همیشه وي، نه بداغوینا سزا سپک کړی شي او نه باورلا نور مهلت ورکړي شي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ستاسو خدای بس یو خدای دی، دغه رحمان او رحیم نسیوا بل خدای نشتا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. د دې حقیقت پیژندلو د پاره کو د سنخو ضرورت وي نو چې کم خلک د عقل نکار اخلي دا غوي د پاره د اسمانونو او د ځمکې په پیدا کولو کې دا شپه او ورځ چې په یو بل پسې مسلسل زی راځي په دې کې دا کشته چې د انسان د فائدې سيزونه په دریابونو او سمندرونو کې وړي راوړي په دې کې د باران په دې اوبو کې چې الله یې د برنا راووروي بیا پاغه مړزمکه ژوندۍ کوي او د دې تنظیم په برکت پزمکه کې هر قسم د سا مخلوق خوروي د هواګانو په چلن کې او په دې وریځو کې چې د اسمان او د ځمکې په میز کې فرمان منون کې ولاړې دي بشمار نخي دي. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. دا ټولي هغه نخدي چې د خدای په یووالي دلالت کوي. خود دې باوجود هم څه خلک داسې دي چې د الله نه سیوا بل څوک دغه مقابل او دغه برابر جوړوي او دغه سره داسې مینه کوي لکه څنګه چې د الله سره مینه پکار ده. حالکه چې کم خلک مؤمنان دي هغه د ټولو نه زیاته مینه د الله سره لري. کاش چې کم حقیقت بدوي د قیامت په ورځ د عذاب په لیدلو سره په خپل سترګو ویني هغه هم نن د دې ظالمانو په ذهن کې راغله چې ټول طاقتونه او ټول اختیارات خو د الله په قبضه کې دي او دا چې په سزا ورکولو کې هم الله ډېر سخت دی. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بیا هغه چې کله سزا ورکوي هغه وخت به حالت داوي چې په دنیا کې په کم مشر پسې خلق تلیوی هغه مشربا د خپل پیروکارانو نه ځان خلاصوي خو سزا به ورته خامخا ملاويږي او داوی ټول اسباب او ذریعہ به ختميږي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او کم خلق چې په دنیا کې په هغوی پسې روان وو هغوی بوایي چې کاش کومګله بیا موقع راکړې شو نو مونږ به دوی تخپل بیزاری دغه څه خودلې وي لکه څنګه چې نن دوی زمونږ نه بیزاره کیږي. په دې طریقه به الله دې خلکو ته د دوی د دنیا عملونه په داسې شان سره ښکار کوي چې دوی به د ارمانونو او د پیمانتیا لاسونه مروړي خو د ور نه به د وتلو لار نه مومي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے خلقو پزمکه کې چې کم حلال او پاک سيزونه دي هغه خوري او د شیطان په خودلو شو لارو باندې مزه هغه ستاسو ښکارا دشمن دی. انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. تاسو ته د بدای او د بهایي حکم کوي او دا سبق درته خی چې د الله په نوم هغه خبري وایي د کوم خبرو په حق لچی
تاسو ته علم نشته چې الله دا فرمایلی دي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ کله چې دوی ته ویل شي چې الله کم حکمونه نازل کړی دي په هغه پسې روان شي